د نن چهارشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال محترم مولوي عبدالکبیر د افغانستان د باروړونکو موټرو د اتحادیې له ځینو غړو سره په سپیدار ماڼۍ کې ولیدل. په یاد لیدنه کې محترم مولوي عبدالکبیر دوی ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل اسلامي امارت د ټولو اصنافو د ستونزو حل ته ژمن دی. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د قشتېپې کانال د لومړي فاز چارې 42 سرنه بشپړې او کارونه په چټکۍ سره روان دي. د مالیې وزیر الحاج ملا هدایت الله بدري د حکم پر بنسټ د مالیې وزارت او ټولو دویم واحدونو له مسؤلینو په کلکه غوښتنه کړې ترڅو د کورنیو تولیداتو د تقویت او د هیواد د صنعت د پیاوړتیا په موخه له کورنیو تولیداتو او محصولاتو ګټه واخلي او د وارداتي هیواد پر ځای صادراتي هیواد ته کار وکړي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره وایي د کندهار ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د مرکزونو لپاره څه باندې 10,000 ټوکه نوي چاپ شوي کتابونه ورسېدل. د کابل امنیه قمندانۍ ویان ښاغلی خالد زدران وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه تر بل هر وخت منظم او غښتلي شوي چې ورسره په کابل ښار کې د جنایي پیښو کچه څو برابره راکمه شوې ده. د کابل والی شیخ محمد قاسم خالد د چهاراسیاب ولسوالۍ له دیني علماو او د امر بالمعروف مسؤلینو سره لیدنه ترسره کړه. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د ارزګان ولایت دهراود ولسوالۍ کې تاریخ تیر او بې کیفیته درمل راټول شول. د افغاني سرې میاشتې له لوري بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ کې هغه کورنۍ ته چې د اور لګېدنې له امله د کورنۍ غړي شهیدان او ټپیان شوي د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. د غزنی ولایت د احصایي او معلوماتو ریاست د کال له پیل تر اوسه 21 میلیونه او 840,000 او 200 افغانۍ عواید راټول کړي دي چې ډیره برخه د الکترونیکي تذکرو له ویش سره تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت مستوفیت یاد ریاست ته د 14 میلیونه افغانیو د راټولولو موخه ټاکلې وه. د کابل ښاروالۍ لخوا د صدارت څلور لارې ته څیرمه د جدولونو د جوړولو او نصب چارې بشپړې شوې. د پکتیکا د استیناف محکمې یو پلاوي له 3 ابتدایي محاکمو څخه لیدنه وکړه.